یو صحابی دی د نبی علیہ السلام مبارک، د نبی علیہ السلام نه صلات حاجت اورېده چې 2 رکعاته نفل څوک کې الله به حاجت پوره کوي. کور ته راغی، بیبي ته وایي ډوډۍ راوړه، بیبي ورته وایي ډوډۍ خو نشته، تا څه راوړي؟ لاړ او د حضور پاک د وینا مطابق په جومات کې 2 رکعاته صلات حاجت وکړو. کور ته راغی، بیبي ته وایي څه شته؟ او تا سره لیږلي دي تش طور کور ته راشي او څه شته؟ څه دي؟ بیا لاړ، بیا 2 رکعاته صلات حاجت وکړل. خدایا ستا د ښکلي پیغمبر نه مې اورېدلي دي، زم نار یم او زما ښځه او بچیم نار دي، او ما له به روزي راکې. چې کور ته راغې ښځې څه شته که نشته؟ ښځه ورته وایي یو تار سره وړي دي، وګوره څه دې راوړي؟ ښځې څه شته؟ وایي سړیه ناشنا قصه شروع ده. هغه څنګه؟ راشه وګوره میچن تاویږي او اوړه ترې رابېږي، او چې د کور څونه لوښي ومې ته ډک کړل، کور کې بل لوښي نشته چې د اوړو نه ډک کړم. او بله قصه ده، اور بلیږي په تنور کې، ډوډۍ پکې پورې کېږي مو رانړېږي، ټول کور مې د ډوډو ډک شو. دا د هغه 2 رکعاتو صلات حاجت برکت، د هغه یقین جوړو چې دې کې دا کمال شته. چې راغی میچنې پله ورغې ورېږه وګورم چې د غنمو دا لار ورته د کوم ځای نه را روانه ده. دا سرو درو د چرګې هغه د هګۍ قصه ده که نه، چرګې لاړه کړه هر څه ختم شو. زه ګورم چې دا دانې د کومې را روانې دي، خو چې پله یې ګوتې یوړې جران میچن ودرېده. لاړ حضور پاک مبارک لا نبی علیہ السلام ته قصه وکړه، وی صاحب دا چلو. نبی علیہ السلام فرمایي ګوره ستا په هغه 2 رکعاتو یقین برابر و، او بیا چې میچنې پله دې ګوتې یوړې نو هغه یقین دې بل خوا لاړ. چې ګورم چې د کوم ځای نه غنم را روان دي، وی زما د قسم په هغه ذات چې زما ستا د هغه په اختیار کې ده، که د میچنې د پله د ګوتې نه وي وړې، تر قیامته پورې به دا پل ګرځېده، اوړه به یې راغورځول او تنور به ډوډۍ درکولې. دا حقیقت دی. سورہ یاسین عام مسلمانانو ته بیادي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی چې څوک د سورہ یاسین تلاوت کوي، الله بدله د قرآن شریف د 10 ختم ثواب ورکي. 10 ځله چې قرآن شریف ختم کړي، دا برکت دی. او چې څوک سحر وختي د سورہ یاسین تلاوت کوي، نو پروردگار به د دروازې حاجتونه پوره کړي. الکه غریب ما او فقیر پیسې نشته، ډوډۍ نشته. حضور پاک وی صورت واقعه چې کم دی لوستل کېږي او کم خلک یې لولي، پروردگار به فقر او فاقه ختمه کړي. د قبر د عذاب نه یریږم او د قبر د تیرو نه یریږم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی تبارک الذی تلاوت کوا، چې څوک د سورہ ملک تبارک الذی تلاوت کوي، پروردگار به د قبر د عذاب نه ساتي. الکه ما ته قرآن یاد نری، سورہ اخلاص قل هو الله احد خو ټولو ته یاد دی که منځ کې ټول لولو. حضور پاک فرمایي چې څوک 3 کرته اولولي، الله به د قرآن شریف د پوره ختم ثواب ورکي. او چې څوک 10 کرته اولولي، پروردگار بوله په جنت کې یو بلډینګ یو محل جوړ کړي. حضرت عمر فاروق نبی علیہ السلام ته وایي وی دا الله رسول اوس خو به ځان له ډېر محلونه جوړ کو، لکه په 10 کرته محل جوړیږي، ډېر به جوړ کو. نبی علیہ السلام مبارک او فرمایل عمره ته دومره ډېر نشي ویلي لکه څومره چې خدای سره بلډینګونه او محلونه شته. او چې یو سړی 200 کرته اولولي سورہ اخلاص، 200 کرته لوستل څه دونه ګرانه خبر هم نه ده، ډېر زر لوستل کېږي. حاضر مسلمانان لکه لازم کې چې 200 کرته به انشاءالله لولې که خیر ستاسو فایده ده ورکې. بسم الله سره 200 کرته اولولې ښه، دا چې څومره راته ناست چې په عمل وکړې چې 200 کرته څوک سورہ اخلاص قل هو صورت اولولي، حضور پاک فرمایي د 50 کالو ګناه به ورته الله معاف کړي. دا د سورہ اخلاص برکت. سورہ فاتحه چې دا مونږ یې مانځه کې لولو، حضور پاک فرمایي چې دا څوک اولولي او بزان یې چوف کی او یا په اوبو یې چوف کی او هغه اوبوس کی، پروردگار به د بیماری نه شفا نصیب کی، الله به جوړ کی. آیت الکرسی چې د شپې یو انسان لولي، د آیت الکرسی ډېر فضیلتونه دي. یو فضیلت یې دا دی چې پروردگار به دې د شیطانانو او د پیریانو د ضرر نه محفوظ کی. د شپې دا پیریان خورېږي،
او دا شیطانان بعضی بیماری ګوره د شیطان د چوکې د وجې نه پیدا کېږي. ډېرې بیماری داسې دي شیطان په انسان کې څه اثر وکړي، زخم کې ولا څه څښاپ وکړي ووایي او یا څه بل څه اثر وکړي، د هغې نه دا کینسر او دا خطرناکې بیماری پیدا کېږي. آیت الکرسی چې ماسخوتن ته تلاوت کوي د شیطان او د پیریانو نه به د الله محفوظ ساتي. او بل حدیث کې پاک کې راځي چې آیت الکرسی څوک اولولي د ده او د ده د ګاونډیانو د کورونو به رب العالمین حفاظت کوي.